لنده مور د خپل ناروغ زوی د کټ سر ته روغتون کې د اوښکو په باران کې په خورا ناهیلۍ ناسته وه. تړمې اوښکې یې تویولې او د ناامیدۍ څپو په مخه کړې وه. په همدې حال کې ناڅاپه له پاسه فرښته راکوزه شوه او د ړندې مور خواته ورغله. ورته یې وویل: ای مورکۍ، زه د خدای تعالی له لورې ستا لپاره راغلی یم. اوس ووایه چې څه غواړې. ستا یو خواست په هرومرو د څښتن تالاب دربار کې قبلیږي. صرف ووایه چې له هغه څه غواړې. ړندې مورکۍ ملایکې ته مخ کړ او ویې ویل: له خدایه غواړم چې ناروغ زوی مې روغ کړي او بشپړه شفا ورته نصیب کړي. فرښتې وویل: پښېمانه کېږي خو به نه. مور ځواب ورکړ: نه. فرښتې بیا وویل: دا دی زوی دې رک روغ شو، خو تا کولی شول چې د خپلو سترګو د بنا کېدو غوښتنه دې کړې وای. د مور په شونډو مسکا څرګنده شوه او ویې ویل چې ته نه پوهېږې. کلونه تېر شول، هغه د ړندې توړۍ زوی نن د لوړ مقام خاوند و او ړندې مورکۍ یې نن د مینې په ګلشن کې د زړه د ټوټې د لاسته راوړنو او سودونو لمانځنه کوله. څو شپې لا نه وې سبا چې زوی یې واده وکړ. دا مهال هغه د خوښیو او مرادونو په کښتۍ کې د هیلو په سفر روان و. خپله مېرمنه یې زښته زیاته خوښه وه. ان تر هر چا ورته خورا نږدې او ګرانه وه. هلک یوه ورځ مور ته وویل: مورجانې، نه پوهېږم چې څنګه او په کومه ژبه درته ووایم، اما ستونزه دا ده چې مېرمن مې نشي کولی ستا سره یو ځای ژوند وکړي. غواړم تا ته یو بل کور ونیسم او هلته پکې ارامه او قراره واوسې. ړندې او کړېدلې مور زوی ته مخ کړ او ویې ویل: نه زویه، زه ځم او هلته د لوړ عمر خاوندانو په مسکن ځای کې اوسم او فکر کوم چې هلته به ارامه یم. ړنده مور مایوسه له کوره ووته او په یو خلوت ځای کې ژړل پیل کړل. ړنده لا په ژړا بوخته وه چې هغه فرښته له پاسه راغله او مخ ته یې ودرېده او ویې ویل: ای مورې، ودې لیدل چې تا سره خپل زوی څه وکړل؟ اوس پښېمانه یې؟ غواړې هغه نفرین او په سخت عذاب یې ګرفتار کړم؟ مور وویل: نه، پښېمانه نه یم او نه غواړم چې نفرین یې کړې. او رښتیا ته په څه پوهېږې؟ ملایکې وویل: یو ځل بیا د خدای تعالی رحمت پر تا نازل شوی دی. اوس ووایه چې څه غواړې او څه ارزو لرې. ووایه، بېشکه چې اوس به له خدایه بینایي غواړې، همداسې نه ده؟ مور په اطمینان او ډاډ وویل: نه. فرښتې په خورا حیرانوونکي غږ وویل: نو څه غواړې؟ ژر شه ووایه. مور یو ځل بیا ځواب ورکړ: له خدایه غواړم چې ناوې مې ښه ښځه شي او یوه مهربانه مور اوسي، تر څو وشي کولی زما زوی نیکمرغه کړي. لنډه چې نور زه هلته نه یم او زما د زوی مراقبت وکړي. د دې خبرو په اورېدو د فرښتې په سترګو کې اوښکې لارې جوړې کړې او دوې قطرې اوښکې د ړندې مور په سترګو کې ولوېدې او مور بنا شوه. کله چې ړندې مور د فرښتې اوښکې ولیدې نو له هغې وپوښتل: یعنې چې فرښتې هم ژاړي؟ فرښتې وویل: هو، موږ هغه وخت ژاړو چې خدای ژاړي. ړندې مور وویل: مګر خدای هم ژاړي؟ فرښتې وویل: خدای د داسې یو مخلوق د خلقت له شوقه د ژړا په حال کې دی چې نوم یې مور ده.